راځئ چې په مارکیټینګ باندې وغږیږو چې خپله مارکیټینګ څه شی ده، ولې مارکیټینګ ضروري ده، مارکیټینګ څه وخت نه شروع شو، بیا ډیجیټل مارکیټینګ پکې څه شی ده. نو ورو ورو د یو عالم معلومات د مارکیټینګ باره کې نن ما راغونډ کړل چې منظم طریقې سره تاسو ته یې زه وړاندې کوم. فعلا خو هېڅ شی نشته د دې کې، دې کې به لیکو لږ لږ مارکیټینګ په صحیح طریقې سره یا منظم ترتیب سره لږ پرې وغږېږو چې سرونه هم خلاص وي د قنداریانو خبره. مارکیټینګ خپله څه شی ده؟ ګوره، یو صحیح مسج صحیح طریقې سره یا مختلفو طریقو سره په صحیح وخت کې رسولو ته څه شی وایي؟ مارکیټینګ وایي. یا یو صحیح پیغام په خپل صحیح وخت کې په صحیح ځای کې صحیح خلکو ته رسولو ته څه شی وایي؟ مارکیټینګ همدا ده. چې کله کورونا مرض راغی په 2020 کې، هماغه 2020 کال کې ټول زیان خلک خبر شول او زیاته حده پورې خلکو جلوګیري وکړل دې مرض نه. اوس که چېرې 2020 کال کې مرض راغی او په 2022 کې دا پیغام ټولو خلکو ته رسېدلی و، بې معنا و. د مارکیټینګ تشریح په مناسبت کې وګورو، کله چې کورونا راغی هماغه د کورونا پیغام خلکو ته رسول ول چې خپل جلوګیریو کې په هماغه وخت کې ټولو خلکو ته ورسېدو، او کوم خلک مستحق ول د دې پیغام اخیستو چې کوم د مرض باندې مبتلا نه ول. نو صحیح میسج چې کورونا و په صحیح وخت کې په هماغه وخت کې چې کله کورونا خپور شوی و، صحیح خلک هغه ول چې کوم چا کورونا مرض نه خبر نه درلودو ورسېدو، دې ته وایي مارکیټینګ. عموما د مارکیټینګ تشریح همدغه ده. اوس مارکیټینګ شروع کوم ځای نه شوې ده؟ د مارکیټینګ تاریخ څه ده؟ مغه وخت کې ډېر پخوا چې هیڅ ټیکنالوژي نه وه، سټون ایج په نوم تاسو به اورېدلی اوسئ چې هغه وخت کې هر څه خلک تیږو نه استفاده کوله. کاسې به یې تیږولې، شکار به یې په تیږو کاوه، اور به یې په تیږو بلاوه. نو هغوی چې کله یو خبر خپوراوه چېرته به یې رساوه چې داسې یو خطر راغلی ده، خپل ځان بچ کړئ، داسې یو تیږو نه یو بیل جوړ کړی و، ګرد بیل و، دې باندې به نفر ودرېده، په دې به یې چې داسې سرچپه منډې وهلې، دا به مخکې تو تیزۍ سره، نو ځان به یې نارمل منډونه په هغې طریقې باندې یو ځای ته رساوه، نو خلکو ته به یې خبر ورکوه. د دې مشکل شی و چې اول خو د وخت مې و هغه سره پورې، او بل شی و چې ته باید هملته موجود وي چې کله دا خبر تا ورکوه. دې نه بعد ډېر وخت بعد موږ سره پرنټینګ پریس راغی. اوس چې اخبار مونږ ګورو، هغه وخت کې هم د طریقه د اخبار په شکل خلکو ته خبرونه رسېدل. دې کې مشکل شی و چې مشخصو خلکو ته یا چاته چې ضرور و هغه پیغام ورسېږي نه به ورسېدو. ډېر خلک د اخبار نه وایي، او اخبار کې به داسې یو خبر لیکل شوی یا داسې یو مهمه نقطه بوله چې باید تا ویلی و، هغه سړی نه ویلی. نو هغه سړی چې مشر د اخبار لولي، دا سړی چې ځوان د اخبار نه لولي، هغه پیغام د ده دپاره ده، د دپاره نه ده، نو هغه خلک به پاتې ول. دا یو مشکل و پکې. دا نه بعد ورو ورو په 1841 کال کې الکترومګنیټک ټلګراف که تاسو ګورئ، پخواني فلمونه یا جنګي فلمونه یا د ورلډ وار 1 یا 2 فلمونه که تاسو کتلی اوسئ، یو ماشین دوی لري چې په سر باندې داسې ټخر کوي، ټو 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 ټو، دغسې یو اواز لري خپل. دې طریقې سره دغه یو پیغام بل چا ته خواته چې څنګه ته ټلیفون کې خبرې کوې، خواته بل نفر یې اوري، دغه طریقې سره دا ټلګراف په شکل باندې دغه مسج چې دلته دا لیکي، هلته هم دغه اواز بل چا ته ورځي، نو هغه بیا دا پوهېږي چې څه شی ده. دا هم خپل مشکلات درلودل. یو خو دا د دې په ژبه هر څوک نه پوهېږي. زه به یو وخت به تاسو ته وښیم چې دا ژبه یې څه رقم ته ده. باید دا کوم چې پیغام څوک لیکي، دا نفر هم په دې ژبه پوه شي، او هخواته چې څوک دا پیغام بیرته ریسیو کوي، هغه هم باید په دې شکل پوه شي. نو دې طریقې سره دا خبر یو ځای نه بل ځای ته رسېدو. نو مارکیټینګ هم همدا ده چې ته یو خبر نور ځان ته خپروي. دا بیا پس ته دې طریقې سره ډیولپ. اوس هغې نه بعد موږ سره په 1950 یا 1960 په دې کلونو کې موږ سره راغی ټلیفون. ټلیفون نو ډېر غټ تغییر و چې کله ټلیفون انفنټ شو. ټلیفون طریقې نه ډېر خلکو د خپلو بزنسونو مارکیټینګ هم کاوه، د خبرونو مارکیټینګ هم کاوه. دې کې هم خپل مشکلات درلودل. مشکل دا و چې
ته به ډېر مصروف یو کار که به یو زنګ به راغی درته چې دې ځای کې مونږ دغه کار کو څنګه وکوی کو نو کو ډېر یو فضول خبره به هر وخت به ډسټرب وي ته بل هر چا سره به ټلیفون هم نو هر څوک به دې خبر نه خبرېدل هم نه نو دې طریقې نه د ټلیفون په شکل باندې خلکو خپل مارکیټینګ هم کوو خبرونه به یو نه بل ځای ته وړل هغې نه بعد بیا تلویزیون راغی ریډیو راغله فلایر راغلی بل بروشر به خلکو ته قسمولی ډېر داسې مارکیټینګ طریقې ولې چې خلکو به کولې خو مشکل شی و چې ډېر زیات بوج شو په خلکو باندې مثلا تلویزیون کې هم ګورې دا خبر بروشر کې هم ګورې دا خبر فلایر کې هم ګورې هم دا خبر ریډیو کې هم ګورې دا خبر هم به چا چې مارکیټینګ کوه هغه به لیونی و چې کوم ځایونه کې زه نور ورکړم هم چې دا څوک دا یو خبر ګوري هغه به هم نور دماغ خراب کړل تلویزیون کې هم ګورې دغه شی ریډیو کې هم ګورې دغه شی نور دروازې پورې هم خلک راتلل ټرک ټک به یې واهه درته دغه کارونه دي نو دا مارکیټینګ طریقه ډېره سخته شوې وله او خلک هم ترنه ډېر په تنګ شوي ول دې حده پورې مارکیټینګ ډېر په سخته باندې کېدو دې نه بعد چې کله ډېر غټ بل انوینشن وشو انټرنیټ راغی بیا نور مارکیټینګ لږ ذره راحته شو خلکو ته دونه نه خو لږ لږ خلکو لاره پیدا کړې د انټرنیټ طریقې نه ویب سایټ طریقې نه انټرنیټ کې البته بلاګینګ طریقې نه ایمیل طریقې نه سوشل میډیا شوله SEO شو نور پیپر کلک شو پیپر امپریشن شو دې طریقې نه بیل مارکیټینګ شروع کو یا مارکیټینګ لیول جګ شو چې دلته ډېر زیات هیلپ دوی سره شی کړی ده دلته ولیکو ډیټا مایننګ ډیټا مایننګ د هر چا ایمیل د هر چا ایډرس چې ته انټرنیټ ته داخل کېږي هلته سټور کېږي مثلا ته یو نفر انټرنیټ کې ته لاګین شولې او فیسبوک کې یا انسټاګرام کې یا هر یو بل چینل چې اوسي تا خپل آی ډي جوړه کړل ته انټرسټ خپلو ښودو چې زه دغه شیان ګورم یا دغه شیان د ما خوښ دي چې وګورم دې نه بغیر دا خو ته هلته وکتل دې نه بغیر ته چې هلته فیسبوک کې ځې هر یو پوسټ باندې چې کلیک کوي هغه هلته حسابېږي هر یو شی چې ته وخت پې تېروي هغه هلته حسابېږي نو دوی چې شی کوي دا ډیټا مایننګ ګوري د تا علاقه زیات چې شي کې ده مثلا د ما علاقه ده موټیویشنل کې زه موټیویشنل ډېر شیان ګورم د ما علاقه ده انجینرینګ سره زه انجینرینګ شیان چې هر قسم راځي ګورم څه چې انجینرینګ ویډیو هم راځي ګورم د چا علاقه ډاکټرۍ سره د ډاکټرۍ هر څه ګوري د چا علاقه موټر جوړولو سره ده یا موټرونو سره د هغه د موټر جوړولو یا موټر سټایلونه هر څه ګوري دا ډیټا مایننګ اوس کار کوي د هر چا ډیټا د هغه په خوښه راغونډه کړې ده چې دغه کس دغه شیان خوښېږي دا کس دا شیان خوښېږي دا کس دا شیان خوښېږي اوس چې څوک خپل مارکیټینګ کې د ډیټا مایننګ طریقې نه هر پروډکټ چې اوسي دا ورته څه پیدا کوي انټرسټ پیدا کوي یعنی چې خوښ دي هغه خوښ بیا د هغې پروډکټ اخلي په هر پلیټفارم ایمیل هر څه کې چې اوسي دې کس ته یې سند کوي یا یې مخې ته راولي ورته ته ګوره چې ټیک ټاک کې اوسئ فیسبوک کې اوسئ یوټیوب کې اوسئ هر ځای کې چې اوسئ چې ته کله ځې یو شي باندې کلیک کوي یو ویډیو ګورې نور چې مخې ته ځي زیاتر همغسې شیان تا ته مخې ته راځي نو دا ډیټا مایننګ کمال هم دا ده مارکیټران ته یې ډېر کار اسانه کو چې کله اوس هغه خپل مارکیټینګ کوي هغه پوسټ کوي یو شی یا پیسو باندې یا ارګینک هم داسې نو هغه وایي چې اول خو دا چې ما پروډکټ داسې خلکو ته ولېږه چې هغه 18 نه تر 28 کالو عمر پورې اوسي نو اوس چې دا کوم ایمیل ځان ته جوړ کړي دي کوم اکاونټ ځان جوړ کړي دی هلته خو 100% تا خپل عمر ورکړی ده اول خو دا عمر ټارګېټ شو 18 لاندې دا هېڅ نه ورلېږي ورته او 28 نه پاس نه ورلېږي بل هلته انتخابولی شي چې دا یا میل یا فیمیل یا هلکان ته یا جنیکان ته وښیي یا دواړه ته وښیي چې اکاونټ جوړ کوي تا ته خو وایي چې تا هلکې که جنۍ دا وشو بیا هغه انټرسټ چې ته کوم یو لرې نو هغه انټرسټ خلکو ته ماته دا وښیي یا چې چا ایجوکیشن کړی اوسي څه 14 نه فارغ اوسي یا 18 نه فارغ اوسي یا 12 نه فارغ اوسي هر یو ته زه مشخص کولی شم دا اوس ډیټا مایننګ ډېر زیات غټ تغیر راوړ مارکیټینګ برخه کې
نو بیا کراس چینل مارکیټینګ راغی. همدې سره ډیټا مایننګ او ورته سره کراس چینل مارکیټینګ هم مایند کې خلکو راوستو چې چینل جدا جدا شولې. مثلا څوک موبایل اپس کې مارکیټینګ کوي، څوک په ایمیل طریقې نه مارکیټینګ کوي. ګوري چې ما د انټرست خلک کم کې زیات دي او د ما فایده کم کې زیات ده. عموما که ته اپلیکیشن موبایل اپلیکیشن مارکیټینګ کوي او گیم دې جوړ کړی نو تلویزیون خو به هغه مارکیټینګ نه کوي که نه، هغه په موبایل کې مارکیټینګ کوي. اوس که ته انټرنیټ سره کنیکټ یو گیم ته پلی کوي، گیم یو برخه چې ته ختمه کړي ډایرکټ تا ته اعلان راځي د بل گیم او یو 15 سکنډ یا 30 سکنډ درته وایم چې نشي خوا کولی، هغه نه بعد به خوا کوي. ګوره د موبایل اپ موبایل کې دغه مارکیټینګ کوي، تلویزیوني برنامه یې تلویزیون کې دغه مارکیټینګ کوي. بل سوشل میډیاز فیسبوک، انسټاګرام، لینکډین دی هر څه خپل برخه لري. هماغه شیانو برخو مارکیټینګ دلته کیږي. ټویټر کې عموما دی سلیبریټیز چې کوم پالیټیشنز دي د دوی د خبرو رسولو دپاره ډېر ښه سورس ده. انسټاګرام پروډکټ مارکیټینګ هلته خلک کوي. فیسبوک ته خو نن سبا سراته جوړه ده، عموما فیسبوک کنیکشنز دپاره دي. اوس فیسبوک کې هم خپل مارکیټ پلیس شته، پیجز خلک جوړوي، مارکیټینګ کوي. نو شته دي. نو هر چینل ګوره خپل ځان دپاره مشخص ځایان لري. دغه کراس چینل مارکیټینګ چې منځته راغی د هر څه خول جدا شول. څوک چې تلویزیون والا دي هغوی ته د سوشل میډیا چې کوم مارکیټینګ برخه دي هېڅ نه راځي. څوک چې سوشل میډیا والا دي هغوی ته د تلویزیون والا نه راځي. نو دغسې جدا شول، هر څه مشخص شول ځایان. نو دا ډېر کار خلکو ته او مارکیټرانو ته او څوک چې کسټمرز دي ډېر اسانه کو راحتی کو. د کراس چینل مارکیټینګ او د ډیټا مایننګ فایده څه شو؟ ډیټا مایننګ فایده څه شوله چې ته مشخص آډینس ټارګټ کولی شي. کراس چینل مارکیټینګ څه شو چې ته په کم پیسو باندې، کم بجټ باندې یا کم وخت کې ډېرو خلکو ته خپل پیغام او مشخص خلکو ته خپل پیغام رسولی شي. بیا ورپسې دې نه بعد ډایرکټ مارکیټینګ راځي. دا چې ته مشخص معلومات یو مشخص نفر ته ډایرکټ ورکولی شي چې دغه شیان دي ته ما ته انټرسټډ ښکاري دی کې دا تا ته درکوم. نور هم ډېر شکلونه لري. اوس ډایرکټ مارکیټینګ شو، موبایل مارکیټینګ شول، ډېر دي. خو اوس فعلا ما دونه وکړل، امید لرم چې ګډوډ شوی نه اوسي چې هسټري باید بیان کړله، کوم ځای نه شروع شوی وله، خپله مارکیټینګ چې شته وایي، اول کوم څه و، اوس کوم حد ته مارکیټینګ را رسېدلی ده. راتلونکي ویډیوګانو کې به د خیر سره نور هم ډیټیل او تفصیلي طریقې سره وایو چې مارکیټینګ یعنې څه شی. نو امید لرم چې څه ته نه زده کړي اوسي. ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ د نور معلومات دپاره، او که څه هم انتقاد هم درلود نو کامنټ کې ماته ویلی شي. مننه.